د مالداره کېدو دپاره د بسم الله الرحمن الرحیم یو اسانه او مختصره وظیفه. زما عزتمندو، نن درته د بسم الله الرحمن الرحیم یو داسې وظیفه ښیم، کله چې دا وظیفه تاسو شروع وکړئ د دې په برکت باندې به الله جل جلاله تاسو ډېر زیات مالداره کړي او داسې ډېر مال دولت به درته رب العالمین درکړي چې د ځان سره یې بېرته کولې قدرې خو هم نه شي. د دې وظیفې طریقه هم درته ښیم او د دې وظیفې تعداد هم درته ښیم چې دا به څومره وخت کوي او تر د کم وخته پورې به دا وظیفه تاسو کوئ، په څنګه طریقې سره به کوئ او په کم وخت کې به یې کوئ. د ټولو اول که یو انسان ډېر زیات غریب وي او غریبي د هغه انتها ته رسېدلی وي، نو هغه د بسم الله الرحمن الرحیم دا وظیفه راونیسي. د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین ډېر زیات مالداره کړي او داسې ډېر مال دولت به ورته رب العالمین ورکړي چې دوی به ورته خپل حق حیران پاتې شي. خلکو ته به په ورکولو باندې ستړی شي د انسان، دونه به رب العالمین مالداره کړي. او دا بالکل حقیقت دی. کوم په دې طریقې سره چې کومه طریقه درته ښیم او په دې طریقې سره تاسو دا وظیفه وکړئ، نو تاسو ته به د دې رموز او اسرار او برکات په خپله معلوم شي. د دې وظیفې فایده او پاور باندې به خپله پوه شئ. نو راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم، ډېره زیاته اسانه طریقه ده. دې سره به هر یو مونځ خو تاسو پابندۍ سره لازما کوئ، بل چې د سحر مونځو کې د سحر مونځ نه پس چې ستاسو څونه اعمال دي دغه ټول اعمالو کې، لیکن کله چې نور راوخیږي د نور راحتو نه پس به یو ځای کې کښېنئ، ځان له ځای کې چې په دې دوران کې چا سره خبرې ونه کړي او بیا به 3 کرته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایئ او 2000 کرته به بسم الله الرحمن الرحیم ووایئ او بیا به 3 کرته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایئ او بیا به لاس پورته کړئ، الله جل شانه نه به سوال وکړي، الله زما غریبي ختمه کړي، الله ما امیر کبیر او مالدار جوړ کړي. تاسو روزانه د عمل کوئ، ان شاء الله چې کال بلا تیر نه وي چې تاسو باندې به د خوشحالۍ سحر راشي. رب العالمین به تاسو دونه مالدار کړي، دومره ډېر مال او دولت به در درکړي چې د ځان سره به ځای کولی خو هم نه شئ. لیکن دا وظیفه پابندۍ سره په نیک نیت او په نیک ارادې سره کوئ. تاسو به د دې رموز او اسرار او برکات په خپلو سترګو باندې ووینئ. نو یو ډېره زبردسته وظیفه ده. بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې درته مکمل اجازت دی، هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستی شي.